د پوهاند عبدالحی حبیبي لیسکي دا د مرکز او اسماعیل خیل مندوزي ولسوالۍ د لیسو او ښوونځیو هغه ښوونکي دي چې د پوهنې وزارت او د خوست پوهنې ریاست له لوري په خپلو رشتو کې ازمایښتي ازموینه ترې واخیستل شوه. د پوهنې ریاست مسؤلینو پر وینا د خوست مرکز په شمول به د ټولو ولسوالیو له ښوونکو په خپلو ولسوالیو کې ازمایښتي ازموینه ترې واخیستل شي چې موخه یې د ښوونکو د پوهې کچه معلومول دي. همدارنګه دوی زیاته کړه هغه ښوونکي چې په یاد ازموینه کې کمې نمبرې ترلاسه کړي په راتلونکي کې به ورته د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه دایر شي. نن ورځ د خوست پوهنې ریاست مربوط د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې څه د پاسه 4000 ښوونکو څخه د رشتې مطابق یو ازموینه اخیستل کیږي. د دې ازموینې نه د ریاست معارف هدف او مطلب هم دغه دی چې هغه ښوونکي چې په خپل رشته کې کمزوري وي په راتلونکي کې به د دوی لپاره سیمینارونه ورکشاپونه دایریږي او هغوی ته به ورمعرفي کیږي. همدارنګه بل پلو بیا د ازموینې نظارت کوونکو د یادې پروسې د شفافیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په دې سره به د پوهنې وزارت لا پرمختګ وکړي. د ښه شفافیت هڅه کوو چې ښه شفاف امتحان وکړو او د ښوونکو ته مو ډاډ ورکړی دی چې په دې ازموینه کې تاسې خوري وکئ، زحمت وباسئ تر څو خپله رشته کې ښه وځلیږئ او راتلونکي کې د معارف هغه نوره مشکلات حل شي او پرمختګ وکړي. نوره انشاءالله ښوونکو ته د پوهنې ریاست لخوا ډاډ ورکړل شوی دی چې په دې کې به تاسې ناکامیږئ نه، دا کې به تاسې کورو ته نه ځئ، دا کې به تاسو د مکتب نه نه ایستل کیږئ. یوازینی هدف مو دغه دی چې اسلامي امارت او د پوهنې وزارت او د پوهنې ریاست په ګډ تفاهم د ښوونکو د ظرفیت لوړونې مسله ده. بل پلو بیا ښوونکي داسې ارزونې مهمه بولي او زیاتوي چې هر ښوونکی باید خپل دندې ته پوره متوجه واوسي. د دې لپاره چې دوی په دې باندې پوره حاکمیت ولري، خپل میتود خپل درس په سمه توګه باندې خپل زده کوونکو ته انتقال کړي، لازمه ده چې دا ډول ارزونې ترسره شي او دا ډیره ښه منظمه طرحه ده د زده کوونکو د دوامدار زده کړې لپاره. هغه ښوونکي صاحبان دي چې په دې کې بریالي نشي، د دوی لپاره د پوهنې وزارت او د ریاست لوري ورکشاپونه دایریږي چې په دوامداره توګه باید د دوی هغه د زده کړې کچه به لوړه کړي. یاد دی چې د پوهنې ریاست مسؤلینو پر وینا له همدغو ښوونکو به په راتلونکو میاشتو کې دویم ازموینه هم واخیستل شي چې موخه یې د ښوونکو د علمي کچې د لوړېدلو معلومول دي.